ټي ټي پی له مولانا فضل الرحمن او سراج الحق غوښتي چې له دوی سره په جهاد کې یو ځای شي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د جمعیت علما اسلام او جمعیت اسلامي مشرانو ته د یوې خبرپاڼې له لارې ویلي چې د جمهوریت لاره پرېږدي او د جهاد لاره خپله کړي. تحریک طالبان پاکستان داسې مهال دغو مذهبي ګوندونو ته د جهاد بلنه ورکړې چې دواړه ګوندونه د پاکستان په ټاکنو کې ناکام او یا یې لږې څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان طالبانو یا ټي ټي پی نن دوشنبه د سلواغې 23مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د پاکستان د دوه مذهبي ګوندونو مشرانو مولانا فضل الرحمن او سراج الحق ته ویلي چې نور د جمهوریت لاره پرېږدي او د پاکستان د پوځ په وړاندې په مبارزه کې د له دوی سره یو ځای شي. تحریک طالبان یا ټي ټي پی دغه خبرپاڼه داسې مهال خپروي چې تېره ورځ د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق په اوسنیو ټاکنو کې تر خپلې ناکامۍ وروسته د پاکستان د ټاکنو کمیسیون په درغلۍ تورن کړ او دغه کمیسیون نه چارواکو یې د استعفا غوښتنه وکړه. د ټي ټي پی جمعیت الخرار ډلې د دغو دوو ګوندونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې که رښتیا اسلامي نظام راولینو د ټاکنو او جمهوریت له لارې نه بلکې د جهاد لاره دې خپله کړي. د تحریک طالبان پاکستان په دغه خبرپاڼه کې راغلی چې په پاکستان کې جمهوریت او ټول واک د پاکستاني پوځ په لاس کې دی او هر څه چې هغوی وغواړي هغه به کېږي. ټاکنې هسې د یو تمثیل په ډول ترسره کېږي. د پاکستان په سږ کال ټاکنو کې د کم پرستو او مذهبي ګوندونو ټاکنې بایللې دي او تر دې مهاله یوازې خپلواک نمایندان چې تحریک انصاف کسان دي دغه ټاکنو مخ تښتي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل پلرني ټاټوبي د رای اسماعیل خان کې ناکام شوی او یوازې په بلوچستان او ځینو نورو پښتنو سیمو کې د قومي اسمبلی 4 څوکۍ ګټلې دي.